تازه نظم دی. مونږ خلکو ته دا ګورو چې دې سړي سره څومره پیسې دي او دی په کومه عهده دی. انسان چې خدای پاک انسان پیدا کړی دی نو دا د کائناتو خلیفه دی. د دین لویه مرتبه بله شته نه. پکار دی چې دا نور طولونه مونږ پرېږدو. ګټه ده که هر څومره تاوان کوم، ګټه ده که هر څومره تاوان کوم، دا لږه ده چې ژوند لکه انسان کوم، دا لږه ده ژوند لکه انسان کوم. خیر کو جوګستا د میخانې نه یم، خیر کو جوګستا د میخانې نه یم. خیر دی که باچا د زمانې نه یم، پیر فقیر د وخت د استانې نه یم. خیر دی که د غلو رورې خانې نه یم، خیر دی که د غلو رورې خانې نه یم. یا لکه ای د یو انې نه یم. بیا هم برملا دا یو اعلان کوم، بیا هم برملا دا یو اعلان کوم، دا لږه ده ژوند لکه انسان کوم. او هر دور کې پورته پښتون سر ساتم، هر دور کې پورته پښتون سر ساتم. تل به دا د ننګ غیرت سنگر ساتم، تل دا اسماني څوکې د غر ساتم. ناست یمه مدام د ایشیا ور ساتم، ناست یمه مدام د ایشیا ور ساتم. خیال د هر منګول او سکندر ساتم، خیال د هر منګول او سکندر ساتم. ننم د ژوند زیرې په جهان کوم، ننم د ژوند زیرې په جهان کوم. دا لږه ده ژوند لکه انسان کوم. ډېره مننه، خدای مو باد لره.